د اروایي درملنو او په اصطلاح تداویانو د تنوع او بېلابېلتوب لاملونه ګڼ شمېر راخیستی سو. اول دلیل دا ده چې د مراجعانو یا د هغو کسانو چې درملنې ته اړتیا لري اړتیا یې فرق کوي او د دغو درملنو اصول هم فرق کوي او په هغو اصولو او ارونو چې دوی ولاړ دي د درملنې هغه هم توپیر کوي او فرق کوي. اصلا د کار طریقه توپیر کوي او دلیل دا ده چې اروایي ګډوډۍ متفاوته دي. اروایي اختلالات یا ګډوډۍ تنوع لري نو ځکه یې درملنې هم متنوع کیږي. ارواپوهان په ټوله کې په نړۍ کې یا د ارواپوهنې په تاریخ کې د ارواپوهانو د ګڼ شمېر شتون هم د دغو تنوع یا د دغو ډول ډول درملنو د راپیدا کېدو لامل سوی ده. خپله د ستونزې سطحه یعنی شدت او اندازه هم د دې لامل ګرځي چې درملنه توپیر وکړي یا درملنه متنوع سي. ارواپوهان په دې باور دي چې ګڼې اروایي ګډوډۍ په ځینو خاصو درملنو تداوي کېدای سي یا په اصطلاح مشاوره یا درملنه یې کېدای سي. کله کله خو ارواپوهان دغه درملنې یا دغه تداویانې په ترکیبي شکل هم کاروي او ځینې بیا داسې دي چې د تاریخ په اوږدو کې یې تنوع پکې راغلی، په اصطلاح بدلونونه پکې راغلي دي، ښه والي ته تللي دي، یعنی سمون پکې راغلی ده. دا یې هم دلیل ګرځېدی سي. یعنی د دغو ګڼو دلایلو او لاملونو او په اصطلاح فرهنګونو تاریخ د ارواپوهانو د ګڼ شمېر شتون دا ټول د دې لامل سوي دي چې د اروایي درملنو یا د درملنو په ډولونو کې توپیر راسي او ارواپوهان له ګڼو درملنو نه استفاده وکړي. CBT هماغه ډول چې له نوم نه پیدا ده د کاګنیټیو بیهیویرل تراپي نه اخیستل سوې ده، یعنی هغه درملنه چې په هغه کې په ذهن او کړنو ډیر پافشاري کیږي. یعنی په دې درملنه کې ارواپوهان یا د دغه درملنې کارونکي ډیر تلاش کوي چې د انسان د فکرونو، د انسان د احساساتو او د انسان د کړنو ارتباط او اړیکه سره پیدا کړي او د دغه برخې کارونکي په دې باور دي چې افکار په احساساتو او احساسات په کړنو یا رفتار او همدغسې یو پر بل اغیز کوي او یو ډول یو چورلیز جوړوي. د دې درملنې بنسټ ایښودونکي یا بنسټ ایښودونکی په مشخص ډول آرون بک ده، خو په هغه تاثر یا اغیز چې له البرت الیس نه یې اخیسته ده، یا کولی سم ووایم چې آرون بک او البرت الیس دا درملنه رامنځته کړه. دا درملنه په ډیریو اروایي ګډوډیو کې کارول کیږي، علل خصوص په اضطرابي اختلالاتو، د ژور خپګان په ډول ډول په بیلابیلو ډولونو، په وسواس او په PTSD کې چې هماغه پاست ټراماټیک سټرس ډیساردر ده، یعنی هغه سټرس چې وروسته له یوې حادثې او له یو بحرانه پیدا کیږي. دا درملنه له 1960 مریض 1960 میلادي کال نه را په دې خوا، زیږدیز کال نه را په دې خوا دا درملنه کارول کیږي او یعنی سابقه نږدې 80 کالو ته رسیږي، 80 کالو ته رسیږي. یو له هغو تداویانو یا درملنو نه ده چې ډیر کارول کیږي او اغیزې او د اغیزو شواهد یعنی په تحقیقاتو کې، په څېړنو کې پایلې او علل خصوص د اروایي ستونزو په حل کې
او له هغو مراجعانو چې کله څېړنې سوي تحقیقات سوي د هغو دا ثابته کړې ده چې د دغې اروایي درملنې اغیز او نقش ډېر و. اروایي شننه یا سایکو انالیزس یا د روان تحلیل یا د روان تحلیلونه هم یوه درملنه ده. یعنی په تعریف کې دا موارد کولی سم تاسو سره راوړم چې په دې درملنه کې ډېر تمرکز په لاشعور په لاشعور کې د پرتو او شاته یا په اصطلاح شاته تنبول سوي یا سرکوب سوي ځپل سوي خاطرې دي یا هغه تعارضات یا کنفلیکټونه دي چې د موږ یې له ماشومتوب یا له کوچنیوالي نه له ځان سره راوړو. په دې درملنه کې ډېر کار او ډېر تلاش په دغو مواردو کېږي. کله چې د سایکو انالیسس نوم اورئ یا د روانکاوۍ واضح ده چې تاسو ته به د زیګموند فروید نوم ذهن ته درځي. بلې پرته له شکه چې د دې درملنې بنسټ ایښودونکی زیګموند فروید ده او د تمرکز ډېر یا ووایم چې کارونه یې ډېره د هغو ستونزو په رابرسېرونه کې ده چې لږې ریښې یا جرلې ژورې دي. یا دا اجازه راکوي ووایم چې په دې درملنه کې په ریښهیي یا ډېرو عمیقو اروایي ګډوډیو کار کیږي. تلاش کیږي، هڅه کیږي چې په لاشعور کې کشف سي او جرلې له هغه ځایه راپیدا سي. او د څه شي جرلې؟ د هغو تعارضاتو، د هغو نامطلوبو نامناسبو کړنو چې نن یې ناروغ ترسره کوي یا یې فرد ترسره کوي. د دغو د عمیقو شننو درملنه ده. تاریخ په د 20مې پېړۍ په اوایلو کې پیدا کوی سو. یعنی د 20مې پېړۍ په اوایلو کې د دې درملنې کارونه، په دې درملنه فکر او د دې درملنې څرک راښکاره سه. ګټه د ستونزو په عمیقه پیژندنه کې ده او که څه هم زیانونه د وخت ضایع کېدل دي، ډېر مصرف په مراجع راځي یا هغه څوک چې درملنه سایکو انالیسس یا روانکاوي غواړي په هغه مصرف ډېر راځي، وخت ډېر ضایع کېږي، اما ستونزې په ډېر عمیق ډول پکې څېړل کېږي، شاربل کېږي او رابرسېره کېږي. یعنی ویلی سم چې شخصیت راسپړل کېدی سي په دې درملنه کې. او جلسې هم د جلسو وخت هم نظر نورو درملنو ته ډېر. بیا هم یوه ډېره مهمه اروایي درملنه ده. یعنی د عملي رفتارونو تحلیل یا داسې کوی سو همداسې ترجمه کو یا په هماغه په اصطلاح اپلاید بیهیویر انالیسس. د دې درملنې د پیژندګلوۍ په اړه به تاسو ته دومره ووایم چې د چارچلند د مکتب یا د رفتارګرایۍ د مکتب له اصلي اصولو نه دلته استفاده پکې کېږي. او د دې درملنې د بنسټګر په اړه هم باید ووایم چې بی اف سکینر ده. یعنی د سکینر د دې درملنې بنسټ ایښودونکی ده او کولی سو له هغه نه یعنې یادونه وکړو. اما اصلا چې دا درملنه په درملنې بدله سوله یا توصیه ورکړل سوله یا په اصطلاح په کرسۍ کېنول سوله، دا درملنه هغه ایوار لواس دا کار وکړه. یعنی دې درملنې ته توصیه ورکړه او دا یې په یوه درملنه بدله کړه. له دې درملنې نه معمولا د اوتیزم، د ADHD او د هغو ماشومانو په درملنه یا د کړنو په بدلون یا د رفتار په بدلون کې استفاده کیږي چې د زده کړې په برخه کې اروایي ګډوډي لري یا ناتواني لري. د دوی په
د زده کړو په چارو کې یا په روزنه کې ډیره مومده واقع کېدای شي. دا درملنه هم په 1960مه زیږدیزه پیړۍ پورې اړونده ده او مؤثریت یا ګټه ډیره همغه ډول مې چې اشاره وکړه د اوتیزم ماشومانو ته د مهارتونو د ورزده کړولو په برخه کې ده. یعنی که موږ غواړو چې اوتیزم ماشومانو سره کار وکړو دغه درملنه یعنی ایبی ډیره کارنده ګټوره او مومده ده. موږ په کابل کې د اوتیزم د ماشومانو سره د کار په برید او هغوی ته د هغوی د روزنې او د هغوی ته د ځینو مواردو د ځینو مهارتونو د ورزده کړې په برخه کې له دې درملنې نه کار اخلو او موږ او ګڼو نورو ارواپوهانو هم په نوره نړۍ کې له دې درملنې نه ښه نتیجه اخیستې. هیومنیستیک تراپی یا انسانی درملنه یا انسانګرایانه درملنه یا هغه درملنه چې د انساني ارزښتونو په اساس یا انسان ته د درناوي په اساس استواره ده. دا هم یوه درملنه ده. یعنی موږ دې ته په ارواپوهنه کې د یوه درملنې په سترګه ګورو. که یې تعریف ته راسم په دې درملنه کې ډیر تمرکز په ځان پیژندنه، په فردي رشد او د انسان د وړتیاو په وده پورې په وده ډیر راڅرخي. په دې درملنه کې هڅه دا ده چې موږ څنګه کولی شو د انسان هغه دروني پوتنشل یا هغه بالقوه استعدادونه چې په دې کې شته هغه څنګه کولی شو په بالفعل شکل یا ډول بدل کړو. دا یوه ښه پیژندنه ده. بنسټ ایښودونکي هم واضح ده چې انسانګرایان یا په اصطلاح هیومنیست سایکولوژیستان یا ارواپوهان دي چې هماغه په سر کې موږ د کارل راجرز او ابراهام مازلو نوم اخیستلی سو. دوی په نړۍ کې د تر ټولو هیومنیست ارواپوهانو یا سایکولوژیستانو هغه لري عنوان لري یا په اصطلاح دا نوم یې ځان ته غوره کړی. دوی د دې درملنې بنسټ ایښودونکي دي او د کاربرد یا د استفادې ځای یا ډیره چې کارول کیږي دا درملنه بیا هم اشاره کوم چې د ځان پیژندنې، ځان پیژندګلوۍ او شخصي وده په برخه کې ډیره دا په اصطلاح د کار وړ ده او استفاده ترې کیږي. د HT درملنې یا هیومنیستیک تراپۍ درملنه په 1950 کلونو پورې ورګرځي. په دې کلونو کې د دې درملنې څرک وسه او په همدغو کلونو کې دا مکتب هم او د دې مکتب اصلي چارې او کارونه هم راپیل سول او ډیره چې دا ګټوره واقع شوې ده. دا درملنه د خلکو پر نفس د اعتماد د لوړولو په برخه کې دا ډیره مومده واقع شوې ده. یعنی ډیرو خلکو ته دغه درملنې ډیرو خلکو باورمندۍ ته دغه درملنې تحقق ورکړ. یعنی خلک هغې هیلې ته ورسول او دا په همدې خاطر ډیره په اصطلاح خلکو ته عزیزه ده HP چې په دې درملنه کې خلکو ډیره استفاده ترې کړې، علل خصوص هغو خلکو چې ناامیده دي، په اصطلاح ځپل سوي دي، محدود سوي دي، کنټرول سوي دي، وچ قوانین پې تپل سوي دي. یا دا ووایم چې ډیر ځله په د ځوانۍ یا د ځوانانو په باورمندۍ کې یا له هغه چې دوی څنګه له خپل ځان یو ښه باور پیدا کړي په دې برخه کې ډیره کارول سوې ده او دا د ګټې یا په اصطلاح د مؤثریت ځای ده. ACT یا اکټ هم یوه اروايي درملنه ده او په دې درملنه کې یعنی دا هغه درملنه ده چې د ژمنتیا او مننې یا منلو پر بنیاد استواره ده. یا ورته ویلی سو چې د ژمنتیا او منلې درملنه، یعنی هغه درملنه چې ژمنتیا او ستا یعنی د مراجع یا فرد
خپل رای هم پکې مهمه ده. د دې درملنې د پیژندګلوۍ په اړه دومره وایم چې په دې درملنه کې دا هغه درملنه ده چې پکې د فرد احساسات منل کیږي او د ژمنتیا په اساس د فرد تعهد ته، د فرد احساساتو ته ارزښت یا اهمیت پکې ورکول کیږي. یا په ټوله کې وایم چې تمرکز ډیر په همدغو مسایلو ده په دې درملنه کې. ښه ACT هماغه acceptance and commitment تراپي یا هماغه ACT چې داسې کولی شو ترجمه یې کړو، بنسټ ایښودونکی هم سټیون هیس ده. هیس دا درملنه رامنځته کړه او بیا نورو ارواپوهانو توصیه ورکړه او رشد ورکړه. د اروايي ګډوډیو د ګڼو اروايي ګډوډیو په درملنه کې استفاده ترې کیږي، علل خصوص د اضطرابي اختلالاتو، ژور خپګان او مزمنو دردونو چې فزیکي اړخ نه لري د دې درملنې نه کار پکې اخیستل کیږي او ډیره مؤمده هم واقع. تاریخ په 1980 لسیزه پورې رسیږي، یعنی تقریبا 40 کاله وړاندې. اگر چې هماغه د CBT له زمانه یا له وخته دا راپېژندل سوې ده، خو توصیه یې چې پیدا کړله په 1980 کلونو کې پیدا کړه، یعنی په اصطلاح هغه خپل ځایګی ځان ته پیدا کړه. ګټه یې د شواهدو په اساس ده او د اروایي یا ذهني ستونزو په درملنه کې اوچت مقام لري او د ډیرو ارواپوهانو لپاره تر CBT ACT ډیره د قدر وړ ده او اعتبار ورکوي. یا داسې وایم چې هغه لږ ورته زړه او دا ورته نوې ښکارېږي. AT یا اکسپوژر تراپي هم یوه درملنه ده، یعنی هغه درملنه چې په هغه کې موږ مراجع له خپلې ویرې سره مخامخ کوو. یعنی داسې تعریفوای سمه چې هغه درملنه چې په هغه کې فرد په کنټرول سوي ډول له یوې فوبیا یا له یوې ویرې سره مخامخ کیږي او هغه په هغه طریقه کې په هغه درملنه کې خپل حساسیت او خپل هغه په اصطلاح ویره یا ډار چې له یو څه لري هغه په آرام ډول په همدغه درملنه کې ختموي یا له منځه وړي. د دې درملنې بنسټ ایښودونکی جوزف ویلپي نومیږي او د دې درملنې د ناروغیو په اړه هم داسې ویل کیږي چې ډېره دا درملنه ډېره په د فوبیا، PTSD او اروایي د اضطرابي ګډوډیو په برخه کې علل خصوص لکه اګروفوبیا، لکه له بسته ځایونو نه ویره، لکه له خلکو نه ویره، دغو اروایي ګډوډیو کې ډیره کارول کیږي. تاریخ یا سابقه هم تقریبا په 1950 کال پورې نښلي، یعنی داسې ویلی سم چې له همغه وخته راپیل سوه او ګټه هم په هغه دي نتایج ډیر زر دي، زر ګټه کوي، زر نتیجه اخیستی سو له دې درملنې نه او موثره نتیجه ترې اخیستی سو او د خاصو ستونزو په خاصو ستونزو کې دا په درد خوري. MBT یا مایندفولنس بیسډ تراپي یا هغه درملنه چې د ذهني تمرکز پر بنسټ ولاړه ده. په دې درملنه کې ډیر تمرکز په دې ده چې موږ څنګه کولی شو په حال کې ژوند وکړو یا د خپل ذهن راټول کو، کامل راټول کو او په دې درملنه کې باور دا ده چې دغه چاره د استرس او اضطراب پر راکمولو کې موږ سره کومک کوي. د دې درملنې بنسټ ایښودونکی جان کابات زین نومیږي او په اضطراب، استرس او د ژور خپګان په درملنه کې دا درملنه ډیره ګټوره واقع شوې ده. له تاریخي اړخه په 1970 کلو پورې اړه لري، یعنې په هغه وخت کې راپیل سوه، خو له بودیزم نه ډیره متاثره وه دا درملنه، مخکې له دې چې په یو علمي درملنه بدله سي. ګټه یې هم د اروایي روغتیا په بهبود کې ده، یعنی کله چې ځینې خلک د اروایي روغتیا له اړخه ستونزه لري، د دوی د درملنې برخه کې ډیره موثره واقع شوې.
اگزیستیشنل تراپی یا تجربی یا هستیگرایی د هستیگرایی درملنه هم یو درملنه ده. یعنی په دې درملنه کې خلکو سره کومک کیږي چې له ژوند نه له خپلو موخو نه د یوې معنا په پیدا کولو کې مرسته کوي. په ځانګړي ډول د بحرانونو په وخت کې، د ستونزو په وخت کې، د ربړو په وخت کې. د دې درملنې بنسټګر مشهور ارواپوه ویکتور فرانکل، رولمې او ژوندی ارواپوه اروین ډي یالوم ده یا دی ویم. تاریخ هم په 20مه پیړۍ پورې اړه لري، له 20مې پیړۍ راپیل شوی. ګټه یې هم د هغو انسانانو سره دا درملنه ډېر کومک کوي چې د ژوند معنا یې ورکه کړې ده. ST یا سپورټیف تراپي هم یوه درملنه ده دوستانو، یا داسې ویلی سم چې هغه درملنه ده چې په هغه کې له اروایي اړخه تاسو حمایت یا سپورټ یا ملاتړ پیدا کوي، او دغه ملاتړ په دې درملنه کې د سټرس د کمښت لامل ګرځي او تاسو کولی شئ له بحرانونو سره ښه مقابله وکړئ، او دا یوه ښه کومک کوونکې ده. د دې درملنې بنسټ ایښودونکي خاص بنسټ ایښودونکي نه لري، اما په ټوله کې هغه ارواپوهان چې یعنی په ټوله کې کولی شم ووایم چې د نړۍ ټول ارواپوهان د دې درملنې بنسټ ایښودونکي دي. مشخص ارواپوه یا ارواپوهان نشته چې دا درملنې رامنځته کړي. په ټوله کې د ټولو ارواپوهانو او ټولو مکتبونو ارواپوهان یا مکتبونه د دې درملنې په رامنځته کېدو کې په یو شکل د اشکالو مستقیم او غیر مستقیم نقش لري. تاریخ هم د اروایي درملنو د راپیدایښت تاریخ ده. ګټه یې ډېره د دې درملنې په بحرانونو کې له خلکو سره د تسکین یا خلکو ته سکون ورکول یا د چټک تسکین مسله ده چې په دغو برخو کې خلکو سره ډېر کومک او مرسته کړې. هپنوتراپي یا د هپنوتیزم په شکل درملنه هم یوه درملنه ده. په دې درملنه کې د ځینو کړنو او ځینو ذهني مسایلو د بدلون یا د الګو د بدلون په برخه کې استفاده کیږي. د دې درملنې بنسټ ایښودونکي فرانسیس انتون موسمر ده او توصیه چې ورکړله هغه میلتون اریکسون و. که څه هم چې د فروید نوم یادیږي، خو هغه یوازې د دې درملنې په رشد کې فروید کومک وکړه، اما بنسټ ایښودونکی اصلا موسمر ده. له دې درملنې نه معمولا د عادتونو د ترک، د اضطرابونو په درملنه او د دردونو په سکون کې ډیره استفاده شوې ده. دا یوازینۍ او پخوانۍ درملنه ده، یعنی کولی شم ووایم چې له 18مې پیړۍ را په دې خوا دا درملنه کارول کیږي او استفاده ترې شوې ده. ګټه یې دا ده چې ځینې خاص مشکلات پکې حل کیږي، اما اجازه راکړئ دا ووایم چې ډېر مهارت ته او ماهر هپنوتراپیست ته ضرورت لري چې تر څو دی په هغه برخه کې کار وکړي او مرسته وغواړي.